انسان کله چې ډېره مطالعه او ستړیا وکړي انسان چارج ختم سي. دلته بیټریانې دي یا چارج ختم سي، بیرته به انسان چارجوي. په څه شي به چارجوي؟ نو همدغه رنګونو باندې به چارجوي. علما په کتابونو کې مطالعې دپاره کوم عالم چې ډېره مطالعه کوي نو هغه وایي باید ګلان ډېر کېښودلي وي، قسمه قسم ګلان وي چې ورته وګوري د سترګو په واسطه باندې هغه چارج بیرته پوره کیږي. نو علما وایي شین رنګ کې صفت دا ده چې د سړي د قوه حافظه دا ستړي سي، نور ادراک نه کوي. کله کله دومره د سړي حافظه ستړي سي چې ادراک نه کوي. نو شنه اسمان ته یا وګوره یا شین رنګ ته ګوره دغه شین نیلي رنګ د انسان هغه حافظې ته تقویت ورکوي، چارج یې کي چې چارج یې کړله بیرته بیا یا د استاز خبرې اوره یا د مطالعه کوه هغه بیرته دلته ثبتیږي پکې. او که دا چارج مکمل ختم سو نو قسمه قسم چارجونه دي. کله د انسان حافظې چارج ختم سي نو د حافظې چارج په شین نیلي اسماني رنګ باندې پوره کوي. ځکه کوم علما بحث کوي الله عز وجل د اسمان رنګ څنګه پیدا کړی؟ شین رنګ کې یوه صفت سته ده. علما وایي په دې شین رنګ کې عادت دا ده چې په شین نیلي رنګ باندې د شی رنګ کې وړکی ښکارېږي، او بل دا ده چې سترګې نفوذ پکې کوي انتها یې نسي پیدا کولی. شین رنګ کې دا صفت ده. تاسې که فکر وکئ کله داسې کوټې ته لاړ سئ چې هغې کوټې ټول دیوالونه شین نیلي رنګ باندې وي چې هلته کښېنئ اگر چې کوټه ډېره وړه ده خو ته داسې احساس کوي چې دا کوټه ډېره لویه ده. دې کې الله داسې صفت کېښودلی. زه نه پوهېږم چې تاسې د ما په خبر پوه شولی که نه. شین رنګ نیلي رنګ چې کوټې ته د شین نیلي رنګ ورکړ، دغه شین نیلي رنګ تا چې کوټې ته ورکړ نو هغه اگر چې وړه کوټه وي خو اوس ګوره که فکر وکړې یوه کوټه د سور رنګ دې ورکړ، ته چې هغې کوټې کې 5 ورځې تېرې کړي انشاءالله چې راوځې بیا به بله دنیا کې یې. چې داسې کوټه وي چې سور فرش وي، سره توشکه وي، هر څه سره وي، یوه جمعه چې کې تېره کړي چې راوځې نو بیا به په اسمان کې غږېږې، لیونو به درنه جوړ سوی، لیونغر ته به ورنږدې یې، داسې حالت ته به رسېدلی. ځکه دا سور رنګ سړی لیونی کوي. شاعران هم په د سره رنګ کې ډېر هغه کوي که نه، عاشقان شاعران څه دي سره رنګ ډېر صفتونه او خبرې پکې کوي. اما شین رنګ کوټه چې نیلي رنګ باندې وي، مثلا یو سړی د کله کله یې داسې صفت وي چې کوټه کې زړه په تنګېږي. څنګه وکړو چې د دغه انسان دا زړه تنګېدل ختم کړو؟ نو علما وایي داسې وکړه چې د ده زړه په تنګ نه سي. داسې وکړه چې دا شین رنګ کوټه ورته جوړه کړه، چت دا ټول شیانې، نو دی چې ورننوځي دی داسې فکر کوي چې دا ډېره غټه کوټه ده، وړه نه ده، ډېره غټه کوټه ده. د غټو په دې ذهن کې دی احساس د غټوالي کوي اگر چې ډېره وړه کوټه ده. نو د حافظه چې ستړې سوله، د حافظې د ژوندي کېدلو علامه څه شی ده؟ شین نیلي رنګ. شین او نیلي دواړه، یو خو شین موږ دواړو ته، یو شین شفتلي ده، یو شین نیلي ده، دواړه فرق لري.